السلام علیکم. مارچ 1969 چې جنرال یحیی د ایوب خان نه استعفا واخیستله او دی د پاکستان چیف مارشل ایڈمنسټریټر جوړ شو. یعنې د سره په موقع باندې درې عہدې وې. دی د پاکستان آرمی چیف و، دی صدر و او چیف مارشل ایڈمنسټریټر هم و. د دې ایوب خان زوال اسباب لیدلی وو، نو د پاکستان سیاستدانو سره هیڅ لړۍ نه وکړه، بلکې ایوب خان چې په دغه سیاستدانو باندې پابندیانې لګولې وې، اول د دا ختمې کړې. ایوب خان چې د کوم متنازع آئین جوړ کړی و، د دا هم منسوخ کړ او دسمبر 1970 چې په ملک چې صدارتي انتخابات وکړو، چې دا اولنی عام انتخابات وو چې یوه سړي ته د یوه ووټ حق حاصل و او دا په ملک په سطح باندې شفافه انتخابات سلی وو چې دغه نتیجه ډیره عجیبه وروتله. شیخ مجیب الرحمن چې د تعلق مشرقي پاکستان سره ده، نو د مشرقي پاکستان چې چکو والا یعنی مشرقي پاکستان چې 160 سیټان وو او 160 سیټان شیخ مجیب الرحمن وګټل. مغربي پاکستان چې شیخ مجیب الرحمن یو سیټ نه وګاټو. بټو په مغربي پاکستان چې چکو والا 81 سیټان و دالتا، نو دالته 81 سره بټو ګټل، خو په مشرقي پاکستان چې بټو یو سیټ نه وګاټو. یعنی پاکستان واضح طور باندې په دوه حصو کې تقسیم سلیو. مشرقي پاکستان چې چوره عوامو شیخ مجیب الرحمن سره ولاړو او شیخ مجیب الرحمن د آئینی سطح باندې پاکستان یو نوی حکمران و. یعنی جنرال یحیی ته دا پکار و چې دا اقتدار شیخ مجیب الرحمن ته ورکړی وی. دغه پاره د 1 فروری 1971 چې په ډاکا چې یو قومي اجلاس وروغوښتو او دا یوه تاریخي موقع وه چې مغربي پاکستان ته به له مشرقي پاکستان له طرف نه یو منتخب قیادت ملاو کېده. بټو دغه قومي اسمبلی اجلاس چې شرکت نه انکار وکړو او دا وویله چې ما یو نماینده دغه اسمبلی ته لاړ سي نو دو به زه پښې ماتم. بټو د شیخ مجیب په 6 نکاتو باندې اعتراض و او دا ویله چې د شیخ مجیب 6 نکات چې دي دا د ملک نه جدایي نکات دي. نو ماهرین دا وایي چې بټو به د خپلو اعتراضاتو باوجود دغه قومي اسمبلی چې به یې شرکت کاوه. نو بټو په جنرال یحیی باندې دباو واچاو او دا اجلاس په ملتوی کو. نو جنرال یحیی چې څرنګه اجلاس ملتوی کاوه، نو مشرقي پاکستان چې اور ولګېده. یو خلکو دا وویله چې مغربي پاکستان چې د چوره اشرافیه ده دا موږ ته اقتدار نه راکوي، نو مشرقي پاکستان چې یو سیول تحریک هلته شروع سو. نو انډیا دغه په تاک چې ناسته وه او دغه نه یې فایده واخیستله. مشرقي پاکستان چې د کوم باغیانو ګروپ و بوکتی بهن یې نام و، نو دغو بغاوت شروع کو او په مشرقي پاکستان چې د پاکستان فوجیانو او چې کومو خلکو د مغربي پاکستان سره واسطه وه هغو قتلونې شروع کړو. نو دلته بیا هم جنرال یحیی سره دا موقع وه چې د یو اجلاس ورغوښتی وی او چې چا زیات ووټونه وړي وی دا اقتدار یې هغه ته ورکړی وی، خو د دا موقع هم ضایع کړه او د دغو باغیانو خلاف فوجي اکشن واخیسته چې هغه سپورټ کوونې وال بټو او د سره چې د چوره نوره سیاسي پارټۍ وې ټولو دا سپورټ کو. یعنی 9 میاشتو چې دا بغاوت په مشرقي پاکستان چې دو ختم کو، خو فوجي اکشن له وجې نه نفرت اوبه چې کومې دي دا له سر نه ډېرې زیاتې چګېستلې وې. انډیا چې دا ولیدله چې ما پلین ناکام سو، نو انډیا دا انټرنیشنل بورډر کراس کړه او مشرقي پاکستان یې په ګیرې چې واخیسته. یعنی مشرقي او مغربي پاکستان په منځ کې د 1000 میل فاصله ده، یعنی منځ کې ګردۍ انډیا پرته ده او دغو دواړو په منځ چې د کوم کمیونیکیشن کېده دا هم د انډیا په لاس کې و او دا بالکل کټ سو. یعنی مغربي پاکستان نه چې چمل مشرقي پاکستان کټ سو، نو د مشرقي پاکستان ځکه موږ پاره داسې اصلاح لکه پردی. نو پاکستان شکست دا بالکل په دیوار باندې لیکلی و، خو هغه باوجود د پاکستان آرمی بهادري سره مقابله وکړه، په زرونو باندې فوج هلته شهید سو. خو دا یو اړېدلی جنګ و، دا صرف تا اوږدوای سلی ګټلی د نسلی او دا دغسې هم وسله. یعنی پاکستان دا جنګ وارو 90,000 پاکستانی فوجیان دا د انډیا په قبضې کې سلو. پاکستان دوه ټوکړې سو او دای مشرقي او مغربي پاکستان نه څه پاته بلکې ځان ته یو پاکستان پاته سو. نو دغه صورتحال ذمه دارو صرف یو کس نه و بلکې شاته دغه پسې سونو مسلې وې. او دا سوال که چیرې داسې اوسي چې په ایغ وخت باندې ملک چې داسې چوک و چې د یو ملک یې له 2 حصو نه بچ کړی وی، نو هغه جنرال یحیی خان و. که چیرې جنرال یحیی خان دا اقتدار شیخ مجیب الرحمن ته حواله کړی وی،
نو کیدای شي پاکستان نن دا صورتحال نه وای چې د چرنګ دا خو تنها جنرال یحیی د دغه شی ذمہ دار نه و چې چرنګ د مشرقي پاکستان واقعیا وسله بل طرف ته جنرال یحیی خان د اقتدار لمر چکوم دا دغه سي ډوبېدو یعنی د اقتدار چکوم دا دغه ته 4 میاشتې پاته وي نو دای به ریټایر کېده نو ایغه نه مخ چې جنرال یحیی خان په کاغذ ټوکړې باندې دا اقتدار بټو ته حواله کو او چې چمال دی بټو د پاکستان چیف ماشاءالله ایڈمنسټریټر جوړ سو او دای دغه دستورساز اسمبلی صدر جوړ سو نو د جنرال یحیی خان ونی وای او دای نظر بند کو چې چوره پورې بټو وو نو دا جنرال یحیی خان دغه سي نظر بند وو او چې چمال بټو ته 500 وسلا نو یو کال آبادا دا جنرال یحیی خان لدغه دنیا نه رحلت وکړو یعنی چې چمال بنگلاديش جوړ سو نو یغه چې د فوجي بغاوتونه شروع سل یو نه آباد په بل بغاوت پې شروع سو چلورو کالو آبادا شیخ مجیب الرحمن ته فوجیان کور ته ورالو او دای کور چې قتل کو لسو کالو چې نننا سکوته ډاکا د درې اهم کردارونه چې بټو شیخ مجیب الرحمن او جنرال یحیی لدغه دنیا نه رحلت وکړو او خالقی حقیقی سره ملاو کړو نو چې چمال د سکوته ډاکا واقعیا پیښلا ایغه نه آباد پاکستان چې یو کمیشن جوړ سو او دغه سربراه د مشرقي پاکستان سره چې تعلق لرو حمود الرحمن وو نو دغه یو تفصیلی ریپورت په سکوته ډاکا باندې ولیکو دغه چې د کوم خلک دي دغه ذمہوار وو هغه یې په چې منشن کړو او چوره عوامل وو هغه یې تفصیل سره ولیکل او دا ریپورت بټو په دور چې کوم مسله وو نو چې حصہ چې بټو ته ښکارا کړه نو بټو دا حصہ د تحریر ورا بالکل ښکارا نه کړه لئیغ وخت نرتم کا تر اوس وخت پورې سکوته ډاکا هیڅ پته نه ولګیدله چې هغه تحریر لیکلاو چې هغه چې شایو یعنی چې حصہ خو انډیا ښکارا کړه او پاکستان چې دا بالکل ښکارا نسلا یعنی پاکستان کہانی دغه سي جاری ده یعنی بټو په انډیا باندې داسې کوم پریشر واچاو چې د 90,000 فوجیانو تل انډیا نه آزاد کړو او جنرال ضیا وی نوې ماشاءالله لګونې چې چرنګ کامیاب سو کچېره دغه ویډیو تاسو په انفارمیشن چې اضافه کړی نو طارق یاسین چینل تاسو جان سره سبسکرایب کو ان شاء الله تاسو موږ ملاقات په نوې ویډیو کې کیږي السلام علیکم